السلام علیکم ملګرو، دا ویډیو خاص کر د پاکستان او د افغانستان د کرکټ مینوال لپاره ده. په دې ویډیو کې زه تاسو سره د پاکستان او د افغانستان د لوبډلې د ایشیا کپ او د ورلد کپ لپاره سکواډ لوبډله شیر کوم. لا اپیشلی د پاکستان او د افغانستان کرکټ بورډ د ایشیا کپ او د ورلد کپ لپاره سکواډ نه دی اعلان کړی، خو په دې ویډیو کې زه تاسو سره د پاکستان او د افغانستان کوم سکواډ شیر کوم. نو پر روان ایشیا کپ او ورلد کپ کې د پاکستان او د افغانستان په سکواډ کې هم دغه لوبغاړي تاسو ته په نظر باندې راځي. که دوه درې لوبغاړي پکې بدل شي نو هغه نشم ویلی نور د پاکستان او د افغانستان په سکواډ کې د ایشیا کپ او د ورلد کپ لپاره دغه 13 لوبغاړي تاسو ته په نظر باندې راځي. نو د پاکستان او د افغانستان په سکواډ کې د ایشیا کپ او د ورلد کپ لپاره کم لوبغاړي شامل وي. که تاسو د افغانستان د کرکټ مینوالي یا د پاکستان د کرکټ مینوالي نو د خپل خوښي سکواډ راڅخه په کمنټ سیکشن کې ضروری شیر کړئ. نو راځي چې د پاکستان او د افغانستان په سکواډ باندې نظر واچو چې د ورلد کپ او د ایشیا کپ لپاره د پاکستان او د افغانستان په لوبډله کې کم لوبغاړي شامل وي. ملګرو، تاسو ته دا معلومه شي چې سکهال به ایشیا کپ په 19 اگست باندې شروع کیږي چې اولنی څلور میچونه په پاکستان کې کیږي او د ایشیا کپ باقي کم 9 میچونه چې دي نو په سریلانکا کې کیږي او آی سی سی اوډیای ورلد کپ یعنی نړیوال جام په 15 اکتوبر باندې شروع کیږي چې نومبر میاشتې پورې به جاری وي. نو اول لازم پاکستان پر سکواډ باندې نظر اچو چې زموږ خوښي سکواډ دی. ان شاء الله امید لرم چې تاسو به هم خوښ شي. د پاکستان په 13 کسیزه سکواډ کې به شامل وي د پاکستان د ټیم کپتان بابر اعظم، وایس کیپټن وکټ کیپر بیټسمن محمد رضوان، افتخار احمد، آل راؤنڈر شاداب خان، فاسٹ بولر نسیم شاہ، اٹیکنگ فاسٹ بولر شاہین شاہ افریدی، اوپننگ بیٹسمین فخر زمان، آل راؤنڈر فاسٹ بولر محمد وسیم وزیر، سپیڈ سٹار حارث رؤوف، امام الحق، اسپنر بالر اسامہ میر، آل راؤنڈر اماد وسیم، مسٹر گوگل محمد حارث، فاسٹ بولر احسان الله خان، سلمان علی آغا، زمان خان، حیدر علی او آل راؤنڈر محمد نواز. څومره چې آل راؤنډران په لوبډله کې ډیر وي نو ټیم ته فایده رسي ځکه چې بیټینګ هم کولی شي او بالینګ هم کولی شي. نو دا به د ایشیا کپ او د ورلد کپ لپاره د پاکستان کرکټ ټیم 13 کسیزه لوبډله. زمان خان او حیدر علی به د خپل ښه پرفارمنس په بنیاد باندې د ایشیا کپ او د ورلد کپ په سکواډ کې شاملېږي ځکه چې حیدر علی هم په ټي 20 بلاست کې ډیر زبردست بیټینګ کړې ده. انګلند پر ټي 20 بلاست لیګ کې زمان خان ډیر تباهکون بالینګ کړلې ده. انګلند د ټي 20 بلاست لیګ زمان خان ټاپ بالر دی. نو ان شاء الله امید ده چې زمان خان به د خپل ښه کارکردګۍ په بنیاد باندې د ورلد کپ او د ایشیا کپ لپاره د پاکستان په سکواډ کې اغستې کیږي. که سلمان علی آغا او حیدر علی د پاکستان د ورلد کپ په سکواډ کې بدل شي نو هغه نشم ویلی نور هم سیم بای سیم دا لوبډله به د پاکستان د ایشیا کپ او د ورلد کپ لپاره وي. چې څنګه ایشیا کپ ختم شي نو بیا پسې ډایرکټ ورلد کپ شروع کیږي. نو پاکستان په خپل لوبډله کې بدلون نه کوي او نو پکې د بدلون وخت وي. نو د ایشیا کپ او د ورلد کپ لپاره د پاکستان د سکواډ د لوبډله تاسو خوښه شو او کنه د پاکستان د کرکټ مینوال ضروری کمنټس وکړئ. راځي چې اوس یو نظر واچو د افغانستان پر لوبډله باندې چې د ایشیا کپ او ورلد کپ لپاره د افغانستان په ملي لوبډله کې کم لوبغاړي شامل وي. د افغانستان پر سکواډ کې به شامل وي حشمت الله شاهدی، راشد خان، وکټ کیپر بیټسمن رحمان الله ګرباز. افغانستان د ټیم یو زبردست بیټسمن ابراهیم زادران، ایکسپیرینس آل راؤنډر محمد نبی، بلبب کې شامل وي آل راؤنډر فاسٹ بولر عبدالرحمان، وکټ کیپر بیټسمن اکرام علی خیل، آف سپنر بولر مجیب الرحمان، فاسٹ بولر نوین الحق، فضل حق فاروقی، عظمت الله عمرزی، اظهار الحق نوید، نور احمد، ضیاء الرحمن اکبر، ریاض حسن، سلیم صافی او فاسٹ بولر وفادار مومند. نو پوره امکانات لري چې د ایشیا کپ او د ورلد کپ لپاره د افغانستان همدغه سکواډ دغه لوبډله وي. د افغانستان د کرکټ مینوال ته دا هم په کمنټ کې ضروری وایي چې د ورلد کپ او د ایشیا کپ لپاره د کپتانۍ لپاره به راشد خان خوي که حشمت الله شاهدی دا ضروری په کمنټ کې وایي. آی سی سی اوس دا قانون جوړ کړل چې میاشت مخکې به خپل 13 کسیزه لوبډله د ورلد کپ لپاره تیاروي او آی سی سی ته به دغه لیست لیږي. نو اوس چې کوم دی د 13 نو زیات لوبغاړي چې کوم دی په سکواډ کې آی سی سی والا نه مني. نو ما چې پاکستان او د افغانستان د کم سکواډ تاسو سره شیر کړو دا تاسو خوښ شو او کنه کمنټ ضروری وکړئ.